د افغانستان شمالي ولایتونو په لور تر بغلان ولایته پورې دغه خپرونه تاسو ته لرم. خلکو د للمې غنم په دښتو کې کرلي دي. دوستانو تاسو په شمالي سالنګ کې وینئ چې ماشاءالله واورې ښه ډېرې پرتې دي. دا نو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ ده. بغلان ولایت مرکز پل خمري ښار دی او د ماښام شپږ نیمې بجې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ په دې هیله چې د روغتیا جامه پر تن ولرئ. دوستانو یو څو ورځې له تاسو څخه ورک وم او انشاءالله بیرته چې دا دی راغلم له یو ښه سفر سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. دوستانو لکه څنګه چې وینئ تاسو تصویرونه هم پیل کې وکتل چې مونږ سفر پیل کړی دی او دا سفر نو ډیر وګود دی خو ډیر خوندور سفر به وي، هم زما لپاره هم ستاسو لپاره. غواړم چې په دې پسرلني ښکلي موسم کې لاړ شم د افغانستان شمالي ولایتونو په لور. په شمالي ولایتونو کې دغه موسم کې نو زیاتره سیمو کې میلې وي، بنډارونه وي، چکرونه وي، مزې وي او ښکلا وي. نو په همدې پار ما هم وغوښتل چې له کابله نن حرکت پیل کړم او داسې بیلابیلو ولایتونو ته به په شمالي افغانستان کې ورځو. نو لکه څنګه چې وینئ ماشاءالله وطن کې وروستیو بارانونو له کابل او سږ کال چې څومره ډېرې واورې وشوې نو د دې ټولو له برکته دا دی وطن ګل او ګلزار دی او دغه دښتې زرغونه شوي شنې شوي دي. حتی دلته چې تاسو وینئ خلکو د للمې غنم په دښتو کې کرلي دي د دې لپاره چې بارانونه پې کېږي او دا غنم به راشنه کېږي او دوی ته به یو څه مړۍ حلاله مړۍ نفقه رسیږي انشاءالله. او دا کابل دی او د کابل دا دښتې او غرونه چې تاسو وینئ په دې پسرلي کې د دې رحمتونو له برکته شنې شوي دي. نو شمال خو بیا په دښتو کې ځانګړی نوم لري. اول ته بیا شنې دښتې ډېرې دي لکه د ابدان دښت او داسې دشت شادیان او داسې بېلابېل دښتې دي چې انشاءالله موږ به هڅه کوو چې بیا په خپرونو کې ولاړ شو هلته او دا چې کومو ولایتونو ته ځو معلومه نه ده خو هڅه به کوو تاسو باندې د شمالي ولایتونو پسرلنی حال او احوال وګورو، د دې ترڅنګ طبیعت به په تاسو باندې وګورو او د خلکو میلې چکرونه به وګورو. نو زه ډېرې خبرې نه کوم، نن ورځم همداسې تر بغلان ولایته پورې دغه خپرونه تاسو ته لرم او له نیکه مرغه یوه ښه خبره بیا دا ده چې په لاره کې به مونږ د څو ډوله موسمونو سره مخ شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته نو پسرلنی موسم دی
مخته چې ورځو حتی داسې سیمې ته هم شاید موږ برابر شو چې واوره ورېږي. نو ملتیا مې وکړې او د دې خوندور سفر څخه تاسو هم له ما سره یو ځای خوند واخلئ.
کندهار لویه لاره کې د کابل شمال عموم کې ټولو شمالي ولایتونو په دې لویه لاره کې چې تاسو تصویر کې وینئ داسې بېلابېل ډول انځورونه مو د دې لویې لارې څخه ولیدل او ماشاءالله د سالنګ د دې غرونو څخه مو هرې خواته چې ګورئ اوبه ابشارونه فوارې را روانې دي دغسې میرس کوي او دا اوبه داسې سیند ته ښکته کېږي او ډېره ښکلې منظره په دې پسرلي موسم کې دې سیمې ته ورکول شوې ده لکه څنګه چې تاسو تصویرونو کې ګورئ نو زموږ هڅه دا ده چې دغسې تر بغلان ولایته پورې به ځو او هغه دوستان هغه وطنوال چې د دغې لویې لارې څخه خاطرات لري دا به ټول انشاءالله له تاسو سره شریکوو نو ملتیا مې وکړئ زه ډېرې خبرې به نن نه لرم هڅه به کوم چې په تاسو دغه تصویرونه انځورونه او دغه ښکلا وکړو لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ بالاخره موږ راورسېدو د
شمالي سالنګ ته او دلته نو اوس مهال ښې ډېرې واورې پرتې دي. له بده مرغه په دې لوی تونل کې شاوخوا 2 ساعته بند پاتې شو د ګڼې ګوڼې له امله او له بده مرغه زموږ ځینې دا موټر چلوونکي چې دي په یو لین نه ځي، بې لینه شي او د ټولو لارې بندې کړي او دغسې بیا یوه ناغېړي او یو کس چې لږه اشتباه وکړي بس بیا یې ټولو ته کار لیدلی وي او د همدوی له کبله چا چې دا ناغېړي کړې وه، اشتباه یې کړې وه، نو بالاخره موږ هم 2 ساعته وځنډېدو او دغسې زیاتره زموږ وطنداران شاوخوا 2 ساعته په دې لوی تونل کې تم وو. دوستانو تاسو په شمالي سالنګ کې وینئ چې ماشاءالله واورې ښه ډېرې پرتې دي او دا د ځوانان واوره جنګي برف جنګي کوي او ما تاسو ته ویل چې نو په دې لاره کې به موږ له څو رقمه موسمونو سره مخ شو، لکه څنګه چې تاسو تصویرونو کې ولیدل د پسرلي موسم او د دې تر څنګ بیا چې پورته راغلو بیا داسې موسم لکه د ژمي بیخي ونو نه پاڼې کړې وي نه ګلان او دا د سالنګ ته چې راپورته شو نو دلته بیا واورې پرتې دي او هوا نو ډېره زیاته سړه ده. او د لارې په اړه به زه دا معلومات تاسو سره دوستانو شریک کړم چې دلته ما پوښتنه وکړه دا چې اوس مهال نو په سالنګ کې د ژمي موسم ختم نه دی او واورې ورېږي او دغسې بارانونه دي او خټې دي، اوبه دي، نو د سړک کارونه ځنډېدلي دي چې کله هم دغه واورې بارانونه ودرېږي او هوا سمه شي نو انشاءالله په دې سړک به کار پیل شي او د حق العبور سیستم لا روان دی چې د دې وړو او غټو موټرونو څخه چې په دې لاره کې ځي پیسې اخیستل کېږي او دغسې یوه پارچه ورکول کېږي چې زه به یې تاسو ته وښیم. لکه زموږ په موټر باندې 80 افغانۍ، دغسې وړو موټرونو باندې بیا 80 افغانۍ او داسې چې څومره بیا موټر لوی وي غټ وي په هغې باندې بیا ډېرې افغانۍ راځي.
دوستانو له بده مرغه دا چې وخت کم دی او زمونږ ډېر وخت په سالنګ تونل کې ضایع شو د لاره بندۍ له وجې. نو اوس مهال مونږ راورسېدو د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ شاوخوا سیمې ته، او دغه پل د دوشي پل په نامه یادېږي. او د دې تر څنګ تاسو چې دې خوا وینئ دا نو یو بل سړک دی، ګر چې دغه لاره اوږده هم ده خو دا سړک تللی دی د افغانستان لرغوني ولایت بامیانو ولایت په لور. او دا نو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ دا موږ له سالنګ څخه چې راښکته شو په خنجان باندې د خنجان ولسوالۍ چې هغه هم د بغلان ولایت مربوط کیږي. او دا دی اوس راورسېدو د دوشي ولسوالۍ ته، او ماښام ته وخت کم پاتې دی او زموږ هدف به تر پل خمري ښاره پورې وي. ملتیا هم کړې تاسو د دې انځورونو او تصویرونو څخه له موټره خوند واخلئ.
لیدونکو لکه څنګه چې تصویر کې وینئ بالاخره موږ راورسېدو د بغلان ولایت مرکزي برخې ته د پل خمري ښار ته او دغه چوک دغه سیمه چې تاسو وینئ دا نو د بغلان ولایت مرکز پل خمري ښار دی او د ماښام 6:30 بجې دي. نو انشاءالله راتلونکو خپرونو کې به موږ هڅه کوو چې تاسو ته به د افغانستان شمالي ولایتونو لکه بغلان داسې نور ولایتونو ته به هم ورځو او تاسو ته به ډېرې ځانګړې او په زړه پورې خپرونې لرو. تر هغه مو ښکلی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.